بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د پیښور هغه علاقه ده. قدرمنو د پیښور بیا یو کور دی، دا امجد او ساجد دی به تاسو ته یاد شي. تقریبا نن یو کال مخکې د دې اواز مونږ اوچت کړو، نو بیا هغه ټایم سره زموږ الحمدلله ډېرې خوریانې ډېر روریان دا زموږ په اواز ودرېدل او دوی سره څه 15 لکو پورې هغه ټیم مدد کړو. بیا د هغې نه پس د دې زموږ یو ورور دی امان صاحب، الله دې وله ډېر ژوند ورکړي، هغه د دې د میاشتې خرچه کوي او د هغې نه پس بیا د دې د ماشومان دې سکولونو ته روان شو. د دې که تاسو ته هغه کور یاد شي، نو د دې چې کوم هغه کور و نو هغه ډېر داسې بس یو د مونږ ورته داسې وایو چې یو جاله غوندې وه. نو د هغې کور نه الحمدلله دوی اوس بل کور ته راغلل او اوس د دې چونکې دلته پاکستان کې بجلی ډېره راځي نو دې ته د سولر سیسټم ضرورت و. نو دغه سولر سیسټم دې ته وشو، په هغې کې 2 پکې دي او لایټونه دي پکې، دا روم کولر دی، دې سره بیټري ده، باره شیشې لګېدلې دي. نو اوس په انشاءالله تعالی دې ته به هغه د بجلۍ د تلو راتلو پته به نه لګي. اوس دې ځای کې قدرمنو دغه خبره د کولو ده چې یاره د یو انسان په ژوند کې رڼا راغله، نو کوم هغه کس چې کړی دی امان صاحب، الله پاک ته ډېر ژوند ورکړي، په ناروی کې ناست دی. د امان صاحب تعلق د صالحانې سره دی. ما ته خلک وایي پته را صالحانې د خلک ډېر ګران دي. نو ګران به ولې ني چې د هغې نه یو پروګرام خالي نه ځي. نو الله پاک ته ډېر ژوند ورکړي. امجد خوشحاله اوسه؟ او ډېر خوشحاله یم. مخکې به دې ګرمي کېده؟ او خوب به دې کو که نه به دې کو؟ نه. اوس چېرته شپه ورځ بجلي وي نو دوا به کې؟ او ډېره دوا به کوو. امان صاحب ته به دعا کې؟ او ډېر ساجد ته به دعا کې امان بی ته؟ او ډېر خوشحاله؟ او ډېر. څومره ډېر؟ څومره ډېر؟ ورګېږم. کاکا ته وخاندې. د دې مورکۍ ما سره ولاړه ده. اوس په انشاءالله تعالی ستاسو په کور کې دغه رڼا چې کومه ده دا به 24 ګنټې وي انشاءالله. اوس به ستاسو د بجلۍ د تګ راتګ پته نه لګي. امان صاحب زموږ یو ورور دی، تعلق یې د صالحانې سره دی او نن سبا په ناروی کې اوسېږي او ستاسو دا ټول سیسټم الحمدلله هغې وکړه. نو هغې ته څه وایې؟ مساول مې د سلام یې پس د سلامه ډېره مننه، ډېره شکریه موږ ادا کوو ستاسو. هغه زما خویندې کورونه یې مسافر یو دي یتیمانو سره کومک کوي، مدد کوي، الله دې هغوی سره وکړي، الله دې ګلې ګلزار کړي. امان صاحب دې الله ژوندی لري، الله دې ډېره زندګي ورکړي، الله دې جنو زندګي ورته ښایسته کړي. کوم چې زموږ یتیمانو ته راغلي، کوم زحمت یې تېر کړی، کوم د یتیم په سر چا لاس ایښی، چا زړه ته رانږدې کړی، الله دې هغه ګلې ګلزار کړي، الله دې هغه زړه ته نږدې کړي. دا زما مجبوري یې حل کړه، دا زما د بچو ارماندونه هر څه یې پوره کړه، الله دې تاسو ګلې ګلزار کړي. چې هغه هر یو وي، که زما ورور وي، که زما خور وي، څوک ما ته راغلي تلي زحمت یې کړی، پښتنه یې کړې، ګڼې کړې، الله دې ګلې ګلزار کړي. او موږ شکر الحمدلله ډېر دې خوشحاله یو، لیکن ډېر زموږ مجبوري مو حل کړه، الله دې ستاسو حل کړي. الله هم په ځوانۍ کې برکات واچو، الله هم په کاروبار کې برکات واچو، الله هم په کورونو کې برکات واچو. الله دې په دغه دنیا هم درته داسې پاچایانې جوړې کړي، په هغه دنیا هم زموږ د وجې د دې د یتیمانو وجې د دې غریبانو وسه د وسې وشي، دا ستاسو لاس ته موږ ناست دي. الله میوه یې ورکوي چې په کروړونو بدله کړه. امین امین. قدرمنو دغه هغه زموږ مقصد دی. اوس دې ځای کې دا خبره ډېره صفا شوه. اکثر له بیا دغه خلک وایي یاره تاسو افغانیانو له ځئ، افغانیانو له پروګرامونه کوئ. نو دې ټیم کې اوس دا ټیک شو چې دا فیملی خو افغاني ده، خو پیسې وله زموږ پاکستاني رور را لیږلي دي. زه هر چاته دغه وایم چې که پاکستاني که افغاني ټول زموږ وروڼه خویندې دي. نو ما سره د بهر ملکونو نه چې څومره خلک منډې تړلې وي، په هغې کې یا خو دغه صالحانې والا خلک دي چې کوم زموږ پاکستانیان دي، او یا دغه افغانستان خلک دي. نو هغه خلک دا نه پیژني چې یاره دا پاکستاني دی که دا افغاني دی. مونږ ټول وروڼه خویندې یو، د یو کلمې ویلو والا یو. او انشاءالله تعالی کوشش به هم دغه یي، د پېښور نیوز نیو د دې ټیم به دا کوشش وي چې د داسې قسم له خلکو دا ژوند بدل شي. سوچ کوئ قدرمنو چې نن کله دلته بجلی زی او د دې په کور کې بجلی وي، دی ورته مونځ کوي، اودس کوي، د قرآن تلاوت کوي، ښه په سکون سره خوب کوي.
نو امان صاحب خو په ناروی کې ناست دی، خو د دې د اجرونه او ثوابونه دا به ورته وررسي. نو د داسې قسم له د خلکو د کومک او د مدد لپاره د پېښور نیوز نیو د ټیم اواز جوړ شي، زموږ سره ودرېږئ او په دې ثوابونو کې او په اجرونو کې خپل حصه واچوئ. د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.